لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا بدخشان ولایت ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د بدخشان پوهنتون استادانو او مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال د هغوی ستونزې او وړاندیزونه واوریدل. لغمان پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي 2 تنه استادان د نوي تدریسي کتاب د لیکلو له امله د یوې ستاین غونډې په ترڅ کې وستایل. د لوړو زده کړو وزارت مالي او اداري معین د غوره تدریس لارو چارو تحصیلي خدمتونو سازمان له مشر سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب له پروان پوهنتون څخه لیدنه وکړه. یکشنبه د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو سرپرست معین او ورسره مل پلاوي د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د ازموینو له بهیر څخه لیدنه او څارنه وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د شمال شرقي ولایتونو د تحصیلي بنسټونو د څارنې په موخه د خپل سفر په دوام کې له تخار پوهنتون څخه لیدنه وکړه او د دغه پوهنتون مختلفې برخې وارزولې. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت مالي او اداري معین او د مرکزی ادارو یو شمېر رئیسانو د کابل پوهنتون کرنې پوهنځي د څیړنیزو پوسټرونو له نندارتون څخه لیدنه وکړه. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت د علمي پروګرامونو د پراختیا رئیس په مشرۍ د دغه وزارت پلاوي د دنیا، کاردان، خاتم النبیین او باختر خصوصي پوهنتونونو فوق لیسانس پروګرامونه وارزول. او پنجشنبه هم د لوړو زده کړو وزارت د علمي پروګرامونو د پراختیا رئیس په مشرۍ د دغه وزارت پلاوي د آزاد اسلامي خصوصي پوهنتون فوق لیسانس پروګرامونه وارزول.